ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وې مال یو سړی راغی رب العالمین د خوانه یو راتلون کې راغی وې مال زیره راکې دي زیره لمتوجه شي څه زیره راکې من مات من امتك وسو شموږ استاد امت نو د الله سره هیڅ شریک جوړ کړي نه وي دخل الجنه الله به پم دې عقیده جنت له داخل کی یو سړی دی او هغه د دې دنیا نه لاړ خو لیکن شریک د الله سره جوړ نه کې بلکې د شی ویل چې د څومره اقسام د بندګۍ دي دا ټول رب العالمین پورې خاص دي عبادت لسانی عبادت بدنی عبادت مالی و ما ورته ویل چې و ان زنا و ان سرق د زنا او غلام کړي وي وغه جبريل مالوي ویل چې و ان زنا و ان سرق اگر کده زنا او غلا کړي رب العالمین دومره مهربان دی چې د دې نه شرک د وجنه به الله رب العزت ډایرک جنت ته ور داخل کی اگر کده زنا هم کړي اگر قدم غلا کړي لیکن هغه غلا شوی مال بغشل بیرته ور تسلیمي دی بل بارکه بدل الله نه بکنه غواړي یو حدیث کې راځي مسلم کې حدیث صحیح د مشکات ما نقل کړی دی رسول الله د ملګرو نو ورکش ملګری به خواره شو چې دا سړی چیرته لاړو دانو په یو باغ کې د رب العالمین بندگی کوي د شی وړي کې غوندي سوریا په کې و چې ابو هرره سه پاندې باندې ځان وردان نه کی ورته وی دلته څنګه رااله یا رسول الله صاحب چې ملګری ټول ګرځي نبی کریم علیه السلام ورته خبر وکړه د خبر له متوجه شي وی اذهب وی سزما د دو پانی یعنی مطلب دا د لاس نه کړه سره والا جذب د خبره کې رښتونی مو دا خبره رسول الله کړه ده کوي سړی چې څه دلیل لري ورته دا پانی دا دلیل دی وی چې ارڅو د سره دی دیوال نه خو مخامخ شو هغه د شي گوي کوله چې الله اله الا الله او د زړه نه یقین دی خبره لا فبشره بالجنه د شي انسان له جنت باندې زیره ورک یو سړی چې دا خبره کوي چې لا اله الا الله عمر سے مسلمان مخامخ شو عمر چې قرآنی جنتی دی وې مال رسول الله د خبره وکړه هغه برېښنه کې په بوکس باندې ورېسه شالي وغورځول ابو هرره صاحب راغی رسول الله خواله جړلې ویزه عمر والم رسول الله عمر صاحب له شدا کارته والی وګي یا رسول الله وی پرې د شدا خلق عملونه وکي کچیر دم د لا اله الا الله د مقصد دې په دینه خبر شونه به یو عمل هم نه کې جزه پم دې باندې جنت لزونو رسول الله ورته چې عمر صاحب یقیني چې د ډېر جامع او ناشنا خبره وکړه قران کریم کې به دوه خبره الله رب العزت کړي دی هغه دا چې کله تاسو جنت ته داخليږئ په عمل او کله وي د الله په فضل باندې ظاهر دا معنی چې نفس داخلي دل د الله په رحم باندې دي اما په دې کې درجه چې دي هغه به په عمل باندې دي چې کله د انسان درجه څومره اوچته هغه مر به د عمل څومره اوچته درجه به الله دومره اوچته او چې څومره انسان په اعتبار د عمل سره کمزوري دومره به د انسان د درجه به اعلان کمزوري حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې مسلمان نشه چې هغه د الله نه سوال د جنت مبارک یو کې درې کړ چې الله مال جنت را الله مال جنت را الله مال جنت را الا قالت الجنه رسول الله فرمایي جنت دا خبره کوي اللهم ادخله الجنه دا سړی جنت ته داخل کا او رسول الله فرمایي چې کله یو مؤمن سړی مسلمان سړی دي شي چې الله د ور نه مې وساته الله د ور نه مې وساته الله د ور نه مې وساته وی دا ور وای چې اللهم اجره من النار الله ته د ور نه وساته سره ما خامې درې کړه دا وی روایت کړه غلی شی یو کړتم یو حدیث کې دام راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ځوان له ویلي هغه شکایت کو وی ورته چې کله امونځو کې نو څه چل گئی وی زه الحمدلله و مود الله نه د جنت سوال وکم او د جهنم په باره کې په الله باندې پنهین نسم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي وی دغه عمل به جنت لور داخل کی چې وسړی دي شي و ان شاء الله ما د ور نه بچکا او مال جنت را یلا ما د ور نه بچکا او مال جنت را وی د دې انسان زیب جنتی